أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددی آیات المبارک بارکی مختلف اقوال مفسرین حضرات بیانی د شان نزول متعلق د قتادہ رحمه الله تعالی عنہ او د حسن بصری رحمه الله تعالی عنہ قول دادے چې دا آیاتنا د یهودیانو بارک نازل دی. یهودیانو موسیٰ علیہ السلام پل پیغمبر منو، تورات پل کتاب منو، لیکن چکلا عیسیٰ علیہ السلام مبعوث شو او هغه ته پیغمبري ملو شولا نو د هغه د پیغمبرۍ نه انکار وکړو او د هغه د کتاب د انجیل نه انکار وکړو. بیا چې هر کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو نو دی یهودیانو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار وکړو او د قرآن مجید نے هم انکار وکړو. کوئی دوی بار بار د پیغمبرانو د نبوت نه انکار کول او د آسمانی کتابونو نه انکار کول، گویا دوی په د خپل کفر کې زیاتوالی کولو. د ابو العالیہ رحمه الله قول دادے چې دا آیاتونه د یهود او نصوارا دواړو بارک نازل دی. د دې یهود او د نصوارا په کتابونو کې دوی با د آخري پیغمبر احوال داغه صفات لستلو، هغه دوران کې دوی د آخري پیغمبر منو او ایمان پیروړو. خو چې د الله پیغمبر کله مبعوث شو نو د دنیوي غرض او لالچ په بنا باندې دوی دا الله د آخري پیغمبر د نبوت نه هم انکار وکړو او داغه صفات هم پټول، دغه شان په کتابونو کې تحریف هم وکړو او دوی په خپل کفر کې زیاتوالی کولو. د مجاهد رحمه الله قول دا دی چې دین مراد تمام کافران دی، چې کافرانو چې کم اول کې ازل کې الله تعالی د تمام انسانانو نه کوم وعده اغسته وا د خپل الوهیت او د ربوبیت باره کې او دوی التا ټولو انسانانو اقرار کړو د الله د ربوبیت. بیا چې کله دا انسان ابن آدم پیدا شو او کفر اختیار کړ، شرک اختیار کړ، نو دغه دی کې دی په خپل کفر او شرک زیاتوالی شروع کو او چې د قرآن مجید کله به آیاتونه نازلېدل نو دوی به د هر یو آیت نه انکار کولو او دغه شان دوی په خپل کفر کې زیاتوالی به کولو. امام قلبی رحمه الله قول دا دی چې دا آیاتونه د حارث بن سوید انصاری او داغه ملګرو باره کې نازل دی چې حارث بن سوید انصاری او داغه سره ملګرو ایمان قبول کړیو او بیا کفر ته واپس لاړ او مرتد شو. بیا پاغي کې حارث بن سوید چې کوم دی هغه د قرآن مجید بعض آیتونو په وجه باندې دوباره اسلام تراغي او مسلمان شو، په حق نیک کارونه کول. خدا هغه مرګري چې کوم دی په خپل هغه ارتداد باندې پځې پاتې شو او
دوباره چې کم دی توبه او نه وستله او کفر کې دغه شان او کفر کې زیاتوالی شروع کوم. او د بعض علماء قول دا دی چې دا آیتونه د منافقانو باره کې نازل دی، ځکه چې دا نفاق دا د اعلانیه کفر نه زیات سخت دی. په نفاق کې چې کم دی دا منافق هغه خپل کفر چې کم دی باطن کې ساتلی وي او ظاهر کې چې کم دی ځان مسلمان ښکاره کوي، نو دا آیاتونه د هغه د منافقانو باره کې دی. نو الله وی ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا، بشک هغه کسان چې کفر وکړو پس د خپل ایمان وروړونه او نو بیا زیات شو په د خپل کفر کې زیاتوالی مو، نو لن تقبل توبتهم، الله هرگز به د دینه قبول نکړي شي توبه د دوی. او دلته د مرتدینو د توبې د نه قبلېدو ذکر دی او وړاندې آیاتونو کې الله تعالی فرمایي چې الا الذین تابوا واصلحوا، بشک هغه کسان چې هغې چې کم دی توبه وویستله او بیا چې کم دی خپل ځان اصلاح وکړه، نو فإن الله غفور رحیم، الله خو ډېر بخونکی مهربانه دی. نو هلته د مرتد توبه قبلېدو ذکر دی او دلته چې کم دی د نه قبلېدو ذکر دی، تعارض راغی. نو اوس دا چې توبه د نه قبلېدو ذکر دی په دې کې علما بیا توجیحات کوي چې را د کم مرتدینو توبه الله نه قبلوي. نو هغې فرمایي چې دا هغه کسان دي، هغه مرتدین دي چې دوی توبه ایستدا خو په داسې حال کې ایستدا چې دوی کله مرګ آثار ولیدل او عذاب ولیدل او دغه دی کې دوی بیا توبه ایستله، نو څوک چې په دغه ټیم کې چې کله صحیح ګلګلو ته راشي او دی بیا عذاب وویني او توبه وباسي، نو دغه ټیم کې الله د دوی توبه نه قبلوي. نو ګویا دا هغه مرتدین د توبې نه قبلېدو ذکر دی چې کم دا ځنکدن په وخت کې دوی د عذاب وویني او بیا توبه وباسي، نو بیا توبه الله نه قبلوي. او یا دا هغه مرتدین دي چې دی په کفر حالت کې مړه شوي دي او د مرګ نه پس کله بیا دوی دا عذابونه وویني او هلته بیا چې کم دی د خپل کفر نه بیزاري کوي، نو دغه دی کې الله دوی د مرګ نه پس توبه وللذین یموتون، الله فرمایي هغه کسان چې مړه شي او د مرګ نه پس بیا توبه وباسي هغې توبه الله نه قبلوي. او یا چې کم دی مراد نه دا دی چې دا د دې دا توبه په صدق دل سره نه وي، صرف په ژبه توبه وباسي خو پړه کې هغه شان کفر وي. لہذا څوک چې صرف په خولې توبه وباسي او پړه کې هغه شان کفر وي، الله د دغه خلکو توبه هم نه قبلوي. او یا مراد دا دی چې کم خلک کفر ته واپس لاړ او ارتداد او ارتداد اختیار کو او مرتد شو او بیا په دغه دوران کې دینه کم گناهونه کیږي او دغه گناهونو دی توبه وباسي، خو د کفر نه توبه نه وباسي، دغه خپل گناهونو توبه وباسي. نو لہذا چې کله ایمان نشته نو بیا دغه دی کې بیا د دوی توبه هم الله نه قبلوي. نو د دې به الله هرگز توبه قبول نه کړي په داسې ټیم کې چې دوی په کفر حق کې مړه کیږي او یا په صرف په ژبه باندې توبه وباسي او پړه کې چې کوم دی کفر او نفاق وي. واولئک هم الضالون، هم دا خلک ګمراهان دي. حالانکه نو خلک هم ګمراهان شته، خو د دې هغه په دې کې وی حصر دی چې مراد دا دی چې دا خلک ګمراهان دي، نو مطلب دا شو چې د دوی په دې خپل ګمراهۍ کې کامل دي. نو خلک هم ګمراهان شته، د هغې ګمراهي په خپله ځای ده، خو د دې دا ګمراهي چونکې په کفر کې زیاتوالی دی، نو دا په ګمراهۍ کې گمراهی د دې کامله گمراهی ده. اوس الله فرمایي د هغې خلکو باره کې چې څوک په خپل جون حالاتو کې د کفر په حالت کې نیک کارونه کوي یا خیراتونه کوي او د فلاحي کارونه کوي، نو دې خلکو ته به د کفر په وجه باندې د دغه نیک کارونو بدله نه ملاویږي. او که بیا حالات داسم شي چې پر ورځ د قیامت دوی ته اختیار ورکړی شي که تاسو چې کم دی د خپل عذاب نه د خلاصولو لپاره څه ورکول غواړئ، نو آیا تاسو به چې کم دی د ځمکې برابر سونا ورکړئ د عذاب خلاصولو نه؟ نو دوی به په هغه دی کې دا وایي چې آو
مونږ به چې کوم دی دا که مونږ د ځمکې برابر سونه ولې نه وي خو لیکن مونږ به د عذاب نه خلاصولو لپاره دا فدیه ورکوو. نو الله او د دې هغه رد کوي ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بشکه کسان چې کافران دي او مړه شو د کفر په حالت کې، نو فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پس هرگز با قبول نکړي شي په دوی کې د یو کس نه د ځمکې ډکه ځمکه سونا. یا خو مراد دا دی چې په خپل ژوند کې چې کم دی د ځمکې برابر سونه چې کم دی خیراتي ورکړي وي او کفر ورسره دی، نو دغه عبادتونه د دوی چې کم دی قبلېږي نه، ځکه چې ایمان شرط دی د اعمالو قبول کېدو لپاره. چې ایمان نشته د دې دا ټول خیراتونه د دې دا ټول سعی چې کم دی ضایع دي. روایت کې دام راځي چې ابن جدعان یو مشرک او ډیر زیات مهمان نوازو، غلامان به هم آزادول او په ډېر خلکو باندې به خوراکونه هم کول په لږو خلکو باندې او ډېر زیات سخیمو. نو بی بی عائشې د الله پیغمبر نه تپوس وکړو چې دا ابن جدعان چې دومره خیراتونه کړي دي، غلامان یې داد کړي دي او دغه شان خلکو باندې خوراکونه یې کړي دي، نو آیا پر ورځ د قیامت به دته د دې څه فایده ملاویږي؟ د الله پیغمبر و چې نه، ځکه چې دی ابن جدعان په خپل عمر کې دا اړو ویلې نه دي چې یا الله پر ورځ د قیامت زما ګناهونه معاف کړي. نو چې کله د خپل ګناهونه معافي غوښتې نه، توبه یې ایستې نه ده او په کفر کې مړ دی، نو دا ټول چې کم دی په دنیا کې چې څه کړي دي هغه ټول چې کم دی عبث او ضایع لاړ. او یا چې کم دی پر ورځ د قیامت په یو کافر الله راوبلي، اته به ووایي چې بنده که فرق اته د مخ د ځمکې برابر سونا یعنې ډکه ځمکه سونا دا تا نه طلب کړي شي د عذاب د خلاصول نه، نو آیا ته به دا ورکې؟ وي دی به وایي چې او یا الله زه به دا ورکم. نو الله به ته فرمایي چې ای ابن آدمه تا نه خو ما چې کوم دی د یو معمولي غوندې څیز او ډېر آسان څیز مطالبه کړې وه چې آیا ته به چې کله پیدا شي نو آیا زما د ربوبیت اقرار به کې، زما خدایي به منې؟ نو تا خو اول اقرار کړی و، خو چې کله پیدا شولې نو هغه اقرار نه واپس شولې او شرک او بت پرستي دې اختیار کړه. نو تا نه خو ما معمولي غوندې یو څیز طلب کړی و، تا هغه هلته ونه کړو، نو اوس که تا نه د ځمکې برابر سونا فیده کې ورکې اوم به د عذاب نه خلاص نه شي. نو ولو افتدا به، که دا کافران پر ورځ د قیامت او اگر اول خو دوی سره به پر ورځ د قیامت اړوسوي نه، خو په فرض حال که دوی سره د ځمکې ډکه برابر سونه هم ویا او دا سونه دوی ورکوي او د عذاب نه ځان خلاصول غواړي، نو الله ولو افتدا به دا فدیه به هم قبول نه کړي شي که دوی دا فدیه ورکول غواړي. اولئک لهم عذاب علیم، او هم دې خلکو دپاره عذاب درناک دی چې هغه د جهنم اور دی. او ورسره وما لهم من ناصرین، او نه به د دوی څوک مددگار وي حمایتي وي. نو دلته وما لهم من ناصرین کې حصر دی، گویا د کافرانو به څوک شفارس نه کولی شي، او که شفارس څوک وکړي نو قبلیږي به هم نه. دلته علما فرمایي چې دلته د مؤمنانو په حق کې د شفارس قبول کېدو ثبوت دا راغی چې د مؤمنانو باره کې به الله شفارس قبلی، ځکه که فرقه الله د مؤمنانو شفارس هم نه قبلی، نو بیا دلته د کافرانو ذکر کیږي چې وما لهم من ناصرین، د دوی به څوک مددگار نه وي. نو د دې دپاره بیا دا بیان د حسرت او د وعید باعث خو بیا نه ګرځي. لہذا په دې کې د مؤمنانو لپاره د شفاعت یو ثبوت دی چې پر ورځ د قیامت به د مؤمنانو باره کې شفارس کیږي او قبلیږي به، او د کافرانو باره کې به نه شفارس کیږي نه، او که څوک کول هم غواړي خو قبلیږي به نه. ان الذین کفروا بعد ایمانهم، بشک هغه کسان چې کافران کفر یې کړی دی بعد ایمانهم پس د هغوی د ایمان راوړلو نه، ثم ازدادوا کفرا، او بیا په دې کفر کې نورم زیات شو، نو لن تقبل توبتهم، هرگز به د دوی نه قبول نه کړی شي توبه د دوی په حالت د مرګ په وخت کې یا په داسې حال کې چې دوی په خولې توبه وباسي او په زړه کې نفاق وي. واولئک هم الضالون، او عمده کسان چې کوم دي ګمراهان دي.
ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي وماتوا او مړه شول وهم کفار او حال دا دی چې په کفر په حالت کې مړه شو نو فلن يقبل من احدهم پس هرگز با قبول نشي پدې کې د یو کس نه ملء الارض ډک ځمکه ذهبا سونا ولو افتدى به اگر کدی د عذاب نه د خلاصولو لپاره دا ډک ځمکه سونا فیده کې ورکوي به قبول نه کړی شي اولئک لهم عذاب علیم او دا هغه کسان دي چې شته دوی دپاره عذاب درناک وما لهم من ناصرین او دوی دپاره به پر ورځ د قیامت څوک مددگار او حمایتي هم نه وي ان الذین کفروا بشک هغه کسان چې کفر یې کړی دی بعد ایمانهم پس ایمان وروړلو نه ثم ازدادوا کفرا او بیا زیاتوالی کړی دی په کفر کې لن تقبل توبتهم هرگز بعد دوی نه قبول نه کړی شي توبه د دوی واولئک هم الضالون او هم داخله گمراهان دي ان الذين كفروا بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي وماتوا او مړه شول وهم کفار په داسې حال کې چې کافرانو نو فلن يقبل من احدهم پس هرگز با قبول نشي د دوی کې د یو کس نه ملء الارض ذهبا ډک ځمکه سونا ولو افتدى به اگر که دوی دا ډک ځمکه سونا په فیده کې ورکوي د خپل عذاب د خلاصولو لپاره دا به قبول نشي اولئک لهم عذاب علیم دا هغه کسان دي چې شته دوی دپاره عذاب درناک وما لهم من ناصرین او د دوی به هیڅوک مددگار نه وي په ورځ د قیامت